بسم الله الرحمن الرحیم. د ریویټ پروګرام او د ټوین موشن پروګرام د رینډرینګ ترمنځ فرق څه شی ده او د کوم یو کوالټي بهتره ده. راځئ چې په د ویډیو کې زه درته په ډیر لنډ او په ډیر تفصیل سره واضح کړم. موږ تېره ورځ دا پروژه ترسره کړه چې یو ډیره رهایشي او ډیره ښکلې پروژه ده. دا پروژه موږ د رینډرینګ واخیسته. په دې خاطر زه اوس نه غواړم د رینډرینګ واخلم چون وخت یې په ډیر ځای کېږي او ویډیو اوږدېږي. نو د ده موږ رینډرینګ اخیستی ده. دلته زه به تاسو سره رینډرینګ شریکم، هم په ریویټ کې موږ رینډرینګ واخیسته او هم په ټون موشن کې موږ رینډرینګ واخیسته. په ریویټ کې مې چې کله رینډرینګ واخیسته تاسو د ده کیفیت وګورئ. دلته ګورم دا د ریویټ پروګرام رینډرینګ ده چې کوم یو مټیریال هم ورکړي دومره واضح کې نه ښکاري. حتی دغه هغه نه دي بیخي داسې ښکاري نه، لکه داسې خیره غوندې ښکاري او داسې کور ریالټي غوندې نه ښکاري او داسې جذابه نه ده. خو تاسو وګورئ دلته زه یو بل عکس هم ښیم. اوس دا ګوره دا له بل سایډ نه عکس ده او دا خو د دا بلې پروژې ده. زه به دلته د دغه رینډرینګ هم تاسو د ریویټ وښیم. دا ریویټ پروګرام رینډرینګ ده، صحیح داسې 3D ماډل کې جوړیږي، خو رینډرینګ کیفیت وګورئ. اوس دا هم د ریویټ پروګرام چې رینډرینګ ده. اوس تاسو وګورئ چې د ټون موشن څومره خوندور او څومره با کیفیته رینډرینګ ده. تاسو وګورئ دا اوس ګوره دا ټون موشن رینډرینګ ده چې باور به دې ونه سي چې دا حقیقي ده او که دروغ ده. دلته وګورئ د موږ مختلفو سایډونو د ده عکسونه اخیستي دي. تاسو وګورئ نو دومره خوندور او دومره ریالټي غوندې ښکاري چې باور به دې ونه سي چې دا په پروګرام کې څه شوی جوړ شوی. نو د ریویټ پروګرام او د ټون موشن پروګرام د رینډرینګ ترمنځ فرق څومره ډېر فرق ده. که هغه ویډیو هم تاسو همداسې وګورئ. دلته اوس موږ مختلف هغه اخیستې، لکه په ټون موشن کې موږ دا ګوره د واورې په سټایل کې موږ اخیستی ده، څومره خوندور ښکاري. خو زه به تاسو سره ویډیو شریکه کړم چې د ده ویډیو په کوم هغه کې ده د رینډرینګ. کله چې موږ ویډیو کړې دا ډېر وخت نیسي، په ده خاطر باندې تاسو د ده دا کوم ډیزاین وګورئ. دا سم ریالټي غوندې ښکاري، یعنې هېڅ باور نه کېږي چې دا دې څه وي، مطلب په پروګرام کې جوړ شوی، نو سم ریالټي غوندې ښکاري. خو زه به تاسو سره یو بله پروژه دلته شریکه کړم چې د هغه پروژې تاسو هم رینډرینګ یې وګورئ چې د هغې رینډرینګ او د ده رینډرینګ ترمنځ فرق څومره ده. بله پروژه دا ده، تاسو وګورئ د ریویټ پروګرام رینډرینګ وګورئ. دلته ګوره په کوم ډز هغه ډیوال، یعنی مطلب په ډیزاین سره چې څرنګه ډیزاین ورکړي دا رینډرینګ کې ښکلی نه راځي. کې که مټیریال یې صحیح د مټیریال تاسو وکتل خو داسې جذاب نه راځي. خو تاسو چې کله ریویټ ټون موشن ته دا 3D هغه یې واچوئ نو تاسو ته به وګورئ چې ډېر خوندور هغه یې درکوي رینډرینګ هلته کېږي. اوس زه به د همدغه هغه پروژې تاسو ته زه رینډرینګ دلته په بل هغه کې وښیم. زه به راسم دلته تاسو وګورئ دا پروژه. دا خو تقریبا نیمګړي عکسونه وه. اوس چې دلته مکمله زه تاسو ته وښیم چې کوم یو هم آخري رینډر کړي دي. تاسو وګورئ څومره واضح او جذابه ښکاري. همداسې هغه یې وګورئ څه ورته وایي دا خلق یا دا نور داسې دغه کوم رنګ یې وګورئ او یا دا نور شیشې رنګ و لایټونه هر څه سیستم په ډېر واضح او ډېر شفاف ډول سره چې ښودل کېږي. زه به تاسو سره یو ویډیو شریکه کړمه، لکه دا یو ویډیو ده. تاسو وګورئ چې د څومره د دو رینډرینګونو ترمنځ فرق دی. دا ګوره څومره ښکلی رینډرینګ راغلی دی. نو په دغه خاطر رینډرینګ موږ په ده کې ونه کړه چې اوس داسې چې ډېر وخت هغه کېږي او دا ویډیو څه کېږي اوږدېږي. نو ډېر خوندور رینډرینګ لري ټون موشن. صحیح ده چې ریویټ 3D ماډل لپاره استفاده کېږي، خو ټون موشن د رینډرینګ لپاره بهترینه سافټویر ده. نور نو ښه وخت ښې چارې.